أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند دیرشمه فته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره نویشتمه فته کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د طرفه و پاچهانو ته د لیک او رسالو د لیږلو واقعات بیانول، او د هغو په جمله کې مو د هغه آخري لیک او رسالې بیان درته وکړي چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په واسطه د عمان و پاچهانو عبد او جعفر ته ولیږل سوه، او هغو دواړو اسلام قبول کړي او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تصدیق یې وکړي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وایي ماته یې د اسلامي احکامو په عملي کولو کې اختیار راکړي، او د هغه چا په مقابل کې چې زما مخالفت به کاوه دوی زما شک و مکان وه. د دغه کیسې څخه دا معلومیږي چې دغه لیک د نورو پاچهانو تر رسالو ډېر وروسته لیږل سوی دی، او شاید د دغه لیک لیږل د مکې مکرمې تر فتح وروسته وه. اوس نو د دغه رسالو په لیږلو سره رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خپل دعوت د مځکې و اکثرو پاچهانو ته ورساوه چې چا ایمان راوړي او چا انکار وکړي. په هر حال د هغه کافرانو فکر په دغه موضوع مشغوله سو، او دوی د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د نامه او دین سره آشنا او باخبره سوه. دا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د رسالو او لیکو په باره کې معلومات وه چې د هغو په نتیجه کې دا را معلومه سوه چې د جزیرة العرب د شاوخوا پاچهان څنګه و اسلام ته داخل سو. دغه د رسالو د لیږلو په موده کې هم د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د طرفه د شاوخوا و ځینو سرکشو قبیلو ته سریې یا ټولۍ لیږل کېدې چې د هغې جملې څخه دغه د هجرت د اتم کال د ربیع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم شجاع ابن وهب رضی الله تعالی عنه و هوازن ته ولیږي چې و هغو ته جزا هم ورکړه او غنیمتونه یې هم ځینې راوړه. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یوه ټولۍ د غالب ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و قدید او د بني ملوح قبیلې ته ولیږل چې غالب رضی الله تعالی عنه هم د هغو څخه غنیمتونه راوړه. حال دا چې دغه قبیله ډیره لو او قوي قبیله وه، ځینې وتښتېده او مسلمانانو یې حیوانات په غنیمت راوسته. سره د دې چې د مسلمانانو شمیر فقط 10 نفره و، خو د دغه کامیابۍ سبب دا و چې د دغه بنو ملوح د قبیلې مشر حارث ابن مالک خپل منظم لشکر د یو بل ځای د حملې او چورولو دپاره لیږلی و. په دغه وخت کې چې د هغو لشکر د حملې دپاره بل ځای تللی و، غالب ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه حمله پر وکړه او غنیمتونه یې هم ځینې رارهي کړه. کم وخت چې د مسلمانانو دغه کوچنۍ ډله د بنو ملوح څخه راووته، د هغو لشکر راورسېدی او قوم حال ورته ووایه چې مسلمانانو حمله را باندې وکړه، زموږ مالونه یې واخیسته
او حیوانات یې بوتله. هغه لښکر په مسلمانانو پسې رارهي سو. اوس نو د بني ملوح پوره لښکر په 10 نفرو مسلمانانو پسې دی. غالب رضی الله تعالی عنه وایي دونه رانږدې سوه چې موږ یې وینو. هغه پوره او کامل لښکر دی او موږ 2 نفره یو. دا مو یقین سو چې اوس مو نیسي او وژني مو. موږ په دغه فکر کې یو. غالب رضی الله تعالی عنه وایي والله اسمان صاف و، هیڅ اوریځ نه وه چې یو وارې پر اسمان اوریځې پیدا سوې، څو باران شروع سو. هغه لښکر راپسې دی، قریبه ده چې راورسېږي، خو دونه شدید باران وسو چې سیلونه وبهېده. د سیل قدرت خو در معلوم دی چې موټر د باره سره وړي. په دښتو کې چې سیل راسي لکه یوه ډېره لو واله یا رود چې بهیږي او څوک نسي تر اوښتلی یا پورې وتلی. غالب رضی الله تعالی عنه وایي دغه لوی سیل زموږ مسلمانانو او د بني ملوح د کفارو په مابین کې وبهېدی او بهیږي. کفار نسی کولای چې تر دغه سیل راتیر سي او موږ الله جل جلاله د دغه سیل په واسطه د کفارو د شر څخه خلاص کړو. بیا نو د مؤته تر جنگ د مخه آخرنۍ سریه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیږل هغه د عمرو بن کعب رضی الله تعالی عنه سریه وه. دا سریه د هجرت د 8م کال د ربیع الاول په میاشت کې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 14 نفره ذات الاطلاع ته د دعوت دپاره ولیږل. ذات الاطلاع د وادي القرا و شمال ته واقع دی چې و شام ته ډېر نږدې دی. دغه سریه د جنگ او حملې دپاره نه وه بلکې د دعوت او د اسلام د تبلیغ دپاره وه. د دوی سره د جنگ دپاره اسلحه هم نه وه ورسره. دغه ډله 600 کیلومتره لرې د دعوت دپاره ولاړه. ورونو د اصحاب کرامو و همت او صداقت ته متوجه سي. 600 کیلومتره د کفارو په مځکه کې پیاده ځي چې هلته د الله جل جلاله و عبادت ته خلق راوبولي. ما او تا د اسلام دپاره څه کړي دي؟ څو دغه ډله نږدې و شام ته ورسېده. هلته د غساسینه قبیله په خبره سوه او حمله پر وکړه. بې له یوه نفره نور یې ټول شهیدان کړه. هغه یو نفر چې هغه هم زخمی سوی و خو شهید نسو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې حال او خبر وروړي. اوس نو د غسان د طرفه پر مسلمانانو 2 واره تیری او تجاوز وسو. دا 3م وار دی چې پر مسلمانانو تجاوز کوي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې د غسان قبیلې ته جزا ورکړي او د دغه مقصد دپاره مسلمانان راټول کړه. مګر د غسان قبیله تر اندازې زیاته لو قبیله ده او په عین حال کې د روم سره هم عهد او اتفاق لري چې د ضرورت په وخت کې به روم د دوی کومک کوي او بالمقابل د ضرورت په وخت کې به دوی د روم څخه دفاع کوي لکه امریکا او اسرائیل. نو د غسان د قبیلې سره جنگ آسانه کار نه دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غساسینو پر ضد د جهاد اعلان وکړي او وی فرمایل هر مسلمان چې و دغه جنگ ته وتلی سي باید ووځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ټول 3000 نفر راټول سوه چې تر دغه وخته پورې دغه د مسلمانانو هغه لوی لښکر دی چې سره یو ځای کیږي. دا اول وار دی چې د مسلمانانو د لښکر شمیر و 3,000 نفرو ته رسیږي. مقصد دا چې د غساسینو د جنگ دپاره 3000 نفر مسلمانان سره یو ځای سوه. دغه جنگ هغه لوی او سخت جنگ دی چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات کې کړی دی. دغه جنگ د نصاراو د ښارو د فتح کولو دپاره شروع او مقدمه بلل کیږي. دغه جنگ د هجرت د 8م کال د جمادی الاول په میاشت کې پیښ سو.
چې د 629 عیسوي کال د اګست یا سپتمبر میاشت وه. مؤته یو کلی دی چې په شام کې د بلقا و ښار ته نږدې دی او د بیت المقدس څخه 2 منزله لرې دی. او د دې جنگ اساسي سبب دا دی لکه د مخه چې مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په لاس د بصرا و پاچا ته لیک ولېږئ. په لار کې شرحبیل ابن عمرو الغساني پر پیر سو چې دغه شرحبیل د شام د مځکې پر بلقا حاکم و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه یې ونیوی او بیا یې شهید کړي. د سفیر یا قاصد وژل دونه لوی جرم دی چې د جنگ تر اعلان لا هم لوړ دی. دغه کار پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر سخت او شدید تاثیر وکړي. نو ځکه یې دغه لښکر چې شمیر یې 3000 نفره و د غسان د جنگ دپاره آماده کړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لښکر دپاره آمران یا قومندانان وټاکل. وی فرمایل د لښکر آمر زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه دی. که چیرې زید ووژل سو بیا نو جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه قومندان دی. او که بیا جعفر هم ووژل سو بیا عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه قومندان دی. او که هغه هم ووژل سو بیا د مسلمانان د خپل مابین څخه یو نفر خوښ او انتخاب کی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته سپارښت وکړي چې د حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د وژلو ځای ته به ورسي او د هغه ځای څخه به د اسلام په دعوت شروع وکړي. که اسلام قبول کړي خو ښه ده ښه، او که اسلام نه کوي قبول نو د الله عز وجل څخه پر دوی مدد وغواړي او جنگ ورسره شروع کړي. او وی فرمایل د هغو کسانو سره چې پر الله کافران سوي دي په بسم الله او د الله په لار کې جهاد شروع کړي، مګر هو غدر او خیانت به نه کوي، کوچنی او ښځه به نه وژني، او نه به شیخ فانی سپینږیری وژني، نه به هغه څوک وژني چې تنهایی اختیار کړی وي او په صومعه کې ناست وي، نه به د خرما یا نورې درختې پرې کوي، او نه به کم تعمیر نړوي. سبحان الله. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر دغه د اسلام د جنگ قوانین دي، خو تاسې نن ورځ د هغو کسانو د جنگ د قوانینو سره قیاس کوي چې د بشر د حقوقو بیرغ یې په لاس کې نیولی دی، د ښځو او کوچنیانو د حقوقو نارې وهي. آیا دوی په خپلو جنګو کې د ښځو او کوچنیانو د سپینږیرو او بېطرفه انسانانو کم مراعت کړی دی؟ او که زهر آلوده بومان پر کورو او ښارو غورځوي چې د وژلو پرته د مریضوي آثار یې تر کلو کلو پاته کیږي. پر دې موضوع ډېرې خبرې کېدلی سي، خو هغه تبصرې به تاسې ته پرېږدم، مګر د حق او عدالت په ترازو سره حکم وکړي. دغه لښکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې په ورځ په حرکت امر کوي، او لښکر هم د جمعې د ورځې په سهار کې حرکت وکړي. په دغه وتلو کې و دې ته اشاره ده چې د جمعې په ورځ سفر جائز او روا دی. که څه هم ځینې خلق په دې کې شک لري چې آیا د جمعې په ورځ سفر جائز دی که یا، خو دغه لښکر د جمعې د ورځې په سهار کې حرکت وکړي. هو د جمعې په ورځ سفر منع دی، خو هغه وخت چې د جمعې د لمانځه وخت داخل سي او لمونځ پر خلقو واجب سي بیا نو سفر منع دی. خیر، لښکر د غسان و طرف ته حرکت وکړي، مګر عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د لښکر څخه پاته سو، ځکه هغه د ځان سره فکر وکړي چې لښکر د حرکت او وتلو په وخت کې کرار ځي، خلق ځانونه سره یو ځای کوي او خپل ضروریات پوره کوي.
نو دی رضی الله تعالی عنه د لشکر سره نه ووتی. ویل د جمعې لمونځ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ادا کم او بیا به په لشکر پسې وررهي سم او ورسېدلی سم. د جمعې تر لمانځه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه دلی دی. نو ویل ولې پاته سوی یې؟ عبدالله ویل یا رسول الله زه په لشکر پسې ورسېدلی سم، دا مې خوښه وبلل چې د جمعې لمونځ ستا سره وکم او بیا پسې وررهي سم، ځکه د ده په فکر د جمعې لمونځ او هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دا ډېر لوی ثواب دی. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وده ته یوه ډېره لو خبره وکړه چې زموږ ټولو دپاره درس او عبرت دی، بلکې دینی معلومات دي چې په دینی اعمالو کې مو د هر شي په درجه او مقام خبروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قسم په الله که د مځکې د مخ ټول شیان خیرات کې هغه د دوی د سهار په حرکت کې چې کم اجر او ثواب وو هغه ته به نه ورسېږي. ورونو ښه متوجه سئ، هغه ثوابونه چې د مجاهدینو دغه د سهار په تګ کې موجود وه، ویل که ته د مځکې د مخ ټول موجود شیان خیرات کې خو ثواب یې د هغه ثواب سره نه برابریږي چې دغه مجاهدینو فقط دغه د سهار په تګ کې ګټلی دی. هغه نور جنگ او ستړیا لوږې او زحمتونه چې و دوی ته ورسیږي د هغو د اجر او ثواب پوښتنه خو مه کوه. نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه وژړل. ورونو د دغه حدیث شریف روایت امام ترمذي رحمه الله کوي. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه وژړل. خلق ورته ویل څه شي دې ژړوي؟ عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ویل والله زما سره د دنیا محبت نسته او نه مې تاسې یا ستاسې ملاقات ته ډېر شوق دی، خو ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د قرآن مجید یو آیات واورېدی چې په هغه کې اور ذکر سوی و وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، چې دا د سورت مریم 1 نمبر آیات دی. یعنی ستاسې څخه هیڅوک نسته مګر و دغه اور ته د دوژخ واردېدونکی یا ننوتونکی دی چې مؤمنان پر پل صراط تیریږي او تر هغه لاندې اور دی او کافران ورلویږي، او دغه پر اور تیرېده ستا رب یقیني حکم پر کړی دی. نو زما ژړا دغه د اور د بیرې څخه ده. ورونو دی خو د ثواب دپاره پاته سوی و او لمانځه ته راغلی مګر ثوابونه هلته وه. نو ځکه ویل د اور د بیرې ژاړم او بیا یې وویل الهي ستا په لار کې شهادت در څخه غواړم. خیر د مسلمانانو لشکر حرکت وکړي او د لشکر د حرکت خبر شاوخوا نشر سو. د مدینې منورې د یهودو څخه یو نفر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا محمد موږ ته په تورات کې ویل سوي دي که یو نبي د خلقو نومونه په داسې طریقه سره یاد کړي که فلانی ووژل سو بیا فلانی او که فلانی ووژل سو بیا فلانی هغه نفر ټول وژل کیږي، حتی که د 100 نفرو نومونه هم یاد کړه هغه ټول وژل کیږي. یعنی تا اوس د خپلو درو قومندانانو نومونه یاد کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا داسې کار دی چې د الله جل جلاله اراده داسې وه. د دې لشکر سره خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې نوی مسلمان سوی و هم ملګری دی. لشکر د غسان پر طرف رهیسو. هلته بیا وروم ته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی ځکه د غسان رئیس او حاکم چې حارث نومېدی د روم پاچا هرقل ته حال ولېږي چې یا قیصر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لشکر را رهیدي او زموږ او ستاسې په مابین کې داسې عهد او پیمان دی که پر موږ چا حمله کول تاسې به مو کومک کوئ او که پر تاسې چا حمله وکړه موږ مو کومک کوو. او اوس هغه دی
محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر موږ حمله کوي. ورونو دلته نو د هرقل کفر او اسلام معلومیږي چې اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد د غساسینه کومک کوي که یا مګر پر هرقل دنیا غالبه سوې وه، هغه مرتد او کافر و. غسان ته حال ولېږي چې هو زه ستاسې سره یم او 100,000 یا 100,000 نفره جنګي لښکر یې ورته راولېږي. نو د غسان و قبیلې ته 200,000 نفره سره یو ځای سوه. 100,000 نفر یې خپل درلوده او 100,000 نفر د روم قیصر ورته راولېږل. اوس نو د کفارو په دغه 200,000 نفریز لښکر کې 50,000 د آس سپاره وه. او دا هم درته معلومه ده چې په جنګو کې پر آس هغه قوي او مشهوره پهلوانان سپرېده. دلته وغسان ته دونه لښکر سره یو ځای سو چې مسلمانانو یوازې دا نه چې هیڅ وخت یې د دونه لښکره سره جنګ نه دی کړی بلکې لیدلی یې هم نه دی. اوس د مسلمانانو لښکر د دشمن په شمیر هیڅ نه دی خبر او ورهی دی. او هلته روم او غسان د معلوماتو د پاره و مخته جاسوسان را لیږلي دي چې په دغه جاسوسانو کې یو نفر د سدوس په نامه سره موجود و او د شرحبیل ابن عمر ورور دی. هغه شرحبیل چې د غسان د رئیسانو څخه و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یې شهید کی. نو سدوس د جاسوسۍ دپاره را رهي دی. مګر د مسلمانانو د لښکر قومندان زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه هم د کشف او معلوماتو دپاره نفر لیږل او هلته به په مخ کې ناست وه او کمین به یې نیولی و. نو د مسلمانانو دغه د کشف ټولۍ دغه سدوس او د هغه ملګري ونیول او ویې وژل. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قاصد انتقام او بدله سوه چې تر جنگ د مخه واخیستل سوه او د غسان د قبیلې د یوه رئیس ورور ووژل سو چې دې کار نور هم د روم او غسان د قبیلې قهر او غضب ورزیات کړي. د مسلمانانو لښکر بیا هم د شمال پر طرف رهي دی. څو په معان کې یې واړول. معان د شام په مځکه کې د یوه ښار نوم دی چې د حجاز و شمال ته نږدې دی. په دغه وخت کې د مسلمانانو استخباراتو دا خبر ورته راوړي چې هرقل د 100,000 نفرو سره د بلقا په مځکه کې اړولی دي او هلته د ده د لښکره سره د غسان د قبیلو 100,000 نفره نور هم یو ځای سوي دي چې په دې حساب د دشمن د لښکر شمیر 200,000 نفره کیږي. اوس چې مسلمانان په معان کې دي او دوی ته دا خبر ورسېدی چې د دشمن لښکر 200,000 نفره دي، د مسلمانانو په حساب کې هیڅ دا نه وه چې دوی به د 200,000 نفریز دشمن سره مخامخ کیږي. ناببره په دغه مځکه کې چې د خپل مرکز څخه هم ډیر لرې وه دا خبر ورته راغلی. نو زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو مشران سره راټول کړه. د مهاجرینو مشران، د انصارو مشران، د لښکر مشران ټول سره یو ځای سوه او مشوره کوي چې موږ باید څه وکړو. موږ 3,000 نفره یو او دشمن 200,000 نفره دی لکه یو دریاب چې را رهي وي. ستاسې څه فکر او نظر دی؟ مسلمانان په حیرت کې دي. په معان کې یې 2 شپې تیرې کړې او په دغه باره کې مشورې سره کوي. خو دا مشورې فقط پر 2 نظریو وې. یو نظر دا و چې ویل جنګ ورسره کوو او بله نظریه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به حال ولیږو، شاید نور مدد او کومک را ولیږي، یا به مو په جنګ کولو امر کې نو به جنګ کوو. د دوی په مابین کې هیڅ داسې څوک نه و چې ودې وایي بیرته به پر شا ولاړ سو. ورونو دغه همت او جرأت، شجاعت او شهامت ته وګورئ. 3,000 نفر د 200,000 نفرو په مقابل کې جنګیږي. صحابه کرامو 2 ورځې د دغه 2 نظریو په باره کې مشوره وکړه چې یا جنگ یا به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولیږو.
خو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل یا قوم موږ او تاسې ولې مسلمانان سوي یو؟ تاسې جنت نه غواړئ؟ زموږ اسلام اصلا د جنت دپاره دی او اوس دغه دی، جنت ستاسې و مخته دی. آیا تاسې شهادت نه غوښتئ؟ نو ولې په تشویش کې یاست او ولې انتظار کوئ؟ موږ د خلقو په شمیر، په قوت او کثرت نه جنګیږو. موږ د دوی سره په بل شي نه جنګیږو بې له دغه دینه څخه چې الله جل جلاله موږ په مکرم کړي یو. پر دشمن درځئ، د دوو کامیابیو څخه یوه لاسته راوړئ، یا کامیابي یا شهادت. څو د ټولو رایه دا سوه چې جنګ کوو، د کومک او مدد انتظار نه کوو. پس له هغه څخه چې اسلامي لښکر 2 شپې په معان کې تیرې کړې، نو یې د دشمن ومځکې ته حرکت وکړي، تر څو چې د هرقل د لښکرو یوه حصه یې د بلقا د کلو په یوه کلي کې چې مشارف ورته ویل کېده ولیده. نو مسلمانانو د مؤته پر طرف حرکت وکړي. مؤته په خپله یو کوچنی کلی دی او مسلمانانو خیمې تر کلي د باندې ودرولې. مګر وروسته زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه دا بهتره ولیده چې د کلي په داخل کې واړوي، ځکه که چیرې محاصره هم سي بیا هم جنگ کولای سي. او دا معلومه خبره ده چې 200 نفر په ډیره آساني سره کولای سي چې پر 3,000 نفرو راوګرځي او د هره طرفه یې محاصره کړي. نو ویل که موږ دننه په مؤته کې محاصره هم سو بیا هم جنگ کولای سو، ځکه د دشمن دپاره د یوه کلي یا ښار په مابین کې جنگ کول د صحرا تر جنگ ډیر سخت دی. ځکه که مسلمانان په دشت کې محاصره سي هیڅ نسي کولای، او که دننه په کلي کې وي بیا هم خپل جنگ ته دوام ورکولای سي. نو یې دننه په مؤته کې واړول او د جنگ دپاره د باندې راوتل. اوس مسلمانان د کفارو د لښکر انتظار کوي. دا دی د کفارو لښکر راورسېدی، دوی یې ویني، د لښکر سر او شروع معلومیږي، خو د آخر یې هیڅ درک نسته. لښکر را رهیدی خو آخر یې نه معلومیږي. 200 نفره دي. د اول وار د پاره مسلمانان دونه انسانان ویني. ځینې مسلمانان په بیره کې سوه چې دا څه حال دی، دونه لښکر را رهیدی چې پای او انتها نه لري. نو خود وبېرېده. په دغه وخت کې ثابت ابن اقرم رضی الله تعالی عنه ودرېدی او په مسلمانانو کې تقریر شروع کړي. ویل زه د هغو کسانو څخه یم چې په بدر کې مې ګډون او اشتراک کړی دی. حال دا چې موږ لږ وو او کفار ډیر، مګر الله جل جلاله موږ کامیاب کړو. خبره د ډیر او لږ نه ده، بلکې خبره د الله جل جلاله سره د صدق او اخلاص ده. نور یې هم داسې خبرې وکړې چې د مسلمانانو د زړو څخه یې بیره ویسته. بیا نو زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه خپل لښکر و 5 حصو ته وویشي چې مقدمه، قلب، مؤخره، میمنه او میسره ورته ویل کیږي، او د جنگ دپاره آمادګي ونیول سوه او هلته د روم لښکر سره یو ځای سو. د مسلمانانو لښکر د جنگ دپاره تیار او آماده دی او سبا جنگ شروع کیږي. سبا سهار پس له لمانځه څخه زید رضی الله تعالی عنه فورا د هجوم او حمله امر وکړي. د روم او غسان د لښکرو هیڅ دا خیال نه و چې دغه 3,000 نفره دې پر دوی حمله وکړي، ځکه دا داسې مثال لري لکه 3 نفره چې پر 200 نفرو حمله کوي. نو روم او غسان هیڅ دا فکر نه کاوه چې حمله دې د مسلمانانو د طرفه وسي، او ځانونه هم د جنگ دپاره نه و تیار کړي، ځکه سهار وختي د لمانځه وختي. مګر مسلمانان تیار وه. په روم او غسان کې یې قتل او وژنه شروع کړه. د سهار څخه تر ماښامه یې کفار ووژل. رومیانو او غسانیانو مرګ ولیدی، حتی وبېرېده چې ماته خورو. مګر د کفارو شمیر دونه ډیر دی چې خلاصېده نه لري.
په دغه ورځ د کفارو څخه په 100 نفر ووژل سوه او مسلمانان ماښام بیرته خپل ځای ته صحیح او سالم راورسېده. نه شهید او نه زخمی پکښې موجود و. رومیان په تعجب کې دي چې دا څنګه خلق دي؟ دا بشر دی که جن؟ دا انسانان دي که پیرانان؟ 3000 نفر پر 200,000 نفرو حمله کوي او دا حال یې پر جوړ کوي. رومیان او غسانیان پوه سوه چې د یوه عادي لښکره سره نه دي مخامخ. دا شپه تېره سوه. په 2مه ورځ بیا مسلمانانو د سهار د لمانځه سره حمله پر وکړه او د روم په لښکر کې بیا نفر وژل کیږي. په 100,000 نفر پر مځکه لویږي او مري. د دغې ورځې تر ماښامه بیا دغه حال دی. ماښام بیرته مسلمانان خپل ځای ته ولاړه او د کفارو لښکر ټوک ټوک دی او په حیرت کې دي چې څنګه دغه لږو نفرو پر موږ دغه حال جوړ کړي. 15 ورځې پرله پسې دغه حال و چې مسلمانان د سهار د لمانځه پر وخت حمله شروع کړي او تر ماښامه کفار وژني. مګر د کفارو شمیر دونه ډیر دی چې خلاصېدی امکان نه لري. په 200,000 نفرو څه کولی سي؟ رومیانو چې دا حال ولیدی په 6مه شپه کې هغو د حملې دپاره ځانونه تیار کړه او د سهار د لمانځه سره رومیانو حمله وکړه. ویل هره ورځ حمله د دوی د طرفه شروع کیږي، نن به موږ حمله پر وکړو. نو د مؤته په 6مه ورځ ډیر لوی او شدید جنگ شروع سو. ډیر زورور جنگ دی. هلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غږ کړه الصلاة جامعة، چې دا د مسلمانانو د راټولېدو دپاره غږ او ناره وه. ټول مسلمانان په مسجد نبوي کې سره راټول سوه او ویل خیر یا رسول الله څه پیښه ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوس د روم او مسلمانانو په مابین کې جنگ ډیر شدید سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته په مدینه منوره کې ناست دی. اصحاب کرام پر راګرځېدلي دي او د مؤته د جنگ حالات ورته بیانوي. د جبهې مستقیم خبرونه ورته وایي لکه دی صلی الله علیه و آله وسلم چې ورته ګوري او دوی ته حالات بیانوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مسلمانانو بیرغ زید واخیستی او د کفارو مابین ته ورداخل سو. زید بیرغ په لاس کفار وژني. ورونو زید رضی الله تعالی عنه په دونه همت او شجاعت سره داسې شدید جنگ کاوه چې بې له هغه قهرمانانو څخه د اسلام بل څوک یې مثل نه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوس کفار پر ده راټول سوه او زید په تورو او نیزو وهي. مسلمانان د ده پر شاوخوا د ده څخه دفاع کوي او کفار یې د لرې څخه په نیزو ولي، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زید په نیزو ټوک ټوک او زخمی سو او زید ولویدی، غدار او شهید سو. ورونو دا هغه زید رضی الله تعالی عنه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اسلام د مخه په زویواله نیولی و او زید ابن محمد ورته ویل کېده. دا هغه زید دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې لوی سو او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اندازې زیات ګران و او تر نورو ټولو خلقو د مخه په اسلام مشرف سوی دی. د زید رضی الله تعالی عنه د ژوند یو څه حالات می د بحث په شروع کې درته بیان کړي دي او نن یې د شهادت ورځ وه چې د مؤته په جنگ کې شهید سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم و اصحاب کرامو ته د جنگ د میدان مستقیم حالات بیانوي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې زید شهید سو ویل اوس د مسلمانانو بیرغ جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه واخیستی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و او د روم په لښکر ورننوتی. د روم د لښکر ډېر نفر پر راګرځېدلي دي. د دغه حدیث شریف روایت ابو رافع رضی الله تعالی عنه کوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د نفرو د ډیروالي په سبب جعفر رضی الله تعالی عنه نسی کولای چې یو قدم هم مخته ولاړ سي.
تاسې د دغه جنگ فکر او تصور وکړئ چې د کفارو زحام راټولېدل او حملې پر جعفر رضی الله تعالی عنه دونه ډېرې وې چې یو ګام مخته نسي تلای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل جعفر د خپل آس څخه راکښته سو، آس یې په توره ووهه او ویې وژي. دا هغه اول آس دی چې په اسلامي جنګو کې وژل کیږي. او جعفر رضی الله تعالی عنه په جنگ شروع وکړه، پر پښو ولاړ دی او پیاده جنگ کوي، تر څو رومیانو په توره حمله پر وکړه او راسته لاس یې ورپرې کړي. جعفر رضی الله تعالی عنه بیرغ په چپه لاس ونیوی، کفارو پر چپه لاس وواهه، چپه لاس یې هم پریسو. جعفر رضی الله تعالی عنه بیرغ د لاسو په هغه پاته حصه نیولی دی، پر دغه حال یې هم بیرغ لوړ ساتلی دی، خو جنگ نسی کولای ځکه دواړه لاسونه یې پریدي. په دغه وخت کې د رومیانو څخه یو نفر حمله پر وکړه او داسې یې په توره ووهه چې پر دوې حصې یې تقسیم کړي او جعفر رضی الله تعالی عنه دوې ټوټې پر ځمکه ولوېدی. ورونو، موږ ته اسلام په مفته او آسانه نه دی راغلی او نه تر موږ پورې په خپله را رسېدلی دی، بلکې په هر وخت او هر زمان کې د صحابه کرامو څخه رانیولې بیا تر دغه اوسه پورې خلقو د اسلام د نشرولو او ساتلو دپاره مالی او ځاني قربانۍ ورکړي دي. د دغه قربانیو یو مثال او نمونه دغه اوسنۍ قصه ده. خو که زه اوس ستا څخه پوښتنه وکم چې تا د اسلام د نشرولو دپاره کومه قرباني ورکړې ده، د اسلام د لوړوالي او کامیابۍ دپاره دې څونه مال مصرف کړی دی؟ آیا دونه پیسې چې د یوه زوی په واده کې مصرفوې یو وخت دې پر یوه ځای د اسلام د ترقۍ دپاره مصرف کړي دي؟ د دغو پوښتنو په باره کې به ستا جواب څه وي؟ ما ته یې جواب مه وایه، خو د ځان سره فکر وکړه چې آیا د اسلام د ترقۍ دپاره دې قربانۍ ورکړي دي او که دې بالمقابل د اسلام په نړولو کې حصه اخیستې ده؟ د اسلام نړول دا نه دي چې کلنګ دې په لاس کعبې شریفې یا یوه مسجد ته ولاړ یې نړوې، بلکې په اوله درجه کې د اسلام نړېده دا دي چې ته د هغه د آبادولو څخه آرام او بېغمه کښېنې. که زه او ته د اسلام د ترقۍ دپاره کار ونکو، آیا کفار به راسي دغه کار به وکړي؟ او د اسلام دوهم نړول دا دي چې په خپل ژوند کې د کفارو تقلید او متابعت اختیار کې، اسلامي اوامر هیر کې. د اسلام دریم نړول دا دي چې یو څوک دې وښه کار ته ور وبولي، ته د هغه ضد او مقابل ودرېږي. که یو واعظ او مبلغ یا دعوت کوونکی پیدا سي، ته د هغه د حیثیت د خرابولو دپاره تبلیغات پسې شروع کې. داسې نورې ډېرې خبرې سته چې دغه ځای د بیانولو دپاره مناسب نه بولم. فقط دونه وایم چې ډېر د افسوس ځای دی چې موږ دغه الهي دین چې په وینو تر موږ پورې را رسول سوی دی او دغه ډکه پیاله په خپله چپه کوو، د اسلام احکام پرېږدو او کفري اصطلاحات یا نفسانی او شهواني غوښتنې په خپل ژوند کې رواجوو. په خوله اسلام وایو، خو عملونه او لباسونه مو د بل چا دي. په ښکاره د اسلام نارې وهو، خو زړونه مو په هغه شیانو پورې تړلي دي چې هغه ضد د اسلام دي. بیرته به هغه خپلې قصې ته ولاړ سو. راوي د حدیث ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي چې بیا پس له جنګ څخه د شهیدانو بدنونه راټولېده. د جعفر رضی الله تعالی عنه د بدن په نیمه حصه کې 32 زخمونه ولیدل سوه او په ټول بدن کې د تورو، نیزو او غشو 2 زخمه وه. په بل روایت کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه د مؤته په جنگ کې موجود وم. موږ په جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پسې ګرځېدو چې په شهیدانو کې مو پیدا کړي او د ده په بدن کې مو 2 زخمه ولیده چې د تورو او نیزو یا د غشو وارې وه او دغه ټوله هم د ده د مخ په حصه کې وه. د دغه احادیث روایت امام بخاري رحمه الله کړی دی. او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې و اصحاب کرامو ته وویل
جعفر پس له هغه څخه چې دواړه لاسونه یې پرې سوه شهید سو. الله جل جلاله ودته د دغه لاسو په عوض کې د یاقوتو وزرونه ورکړه او دی به د قیامت تر ورځې په جنت کې په دغه وزرو هر چیرې چې د خوښه وي الوځي. نو ځکه وده رضی الله تعالی عنه ته جعفر طیار ویل کیږي، یعنی الوتونکی. ورونو دا یې تر قیامت د مخه اجر او بدله ده، او هغه څه چې الله جل جلاله وده رضی الله تعالی عنه ته د قیامت په ورځ ورکوي هغه تر دې ډیر دي او موږ یې هیڅ تصور نسو کولی. اوس نو د جعفر رضی الله تعالی عنه په شهادت د دوهم وار دپاره بیا د مسلمانانو بیرغ ولوېدی، خو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ورغلی او بیرغ یې پورته کړي. دلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بیرغ عبدالله ابن رواحه پورته کړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چپ او ساکت سو، په خبرو کې یې سکته وکړه. څرنګه چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د انصارو څخه و، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سکته کولو یا چپېدلو سره انصار په تشویش کې سوه، وارخطا سوه چې څه پېښه سوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې ساکت سو؟ ځکه هلته عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په شک او تردد کې سو چې بیرغ واخلم که یا، ځکه ده ولیده چې هغه دوه نفره چې بیرغ یې اخیستی وو د ده په حضور په دغه شدید او خطرناک حالت کې د جنگ یو په بل پسې شهیدان سوه. نو دی رضی الله تعالی عنه د لږ وخت دپاره په فکر او تردد کې سو، او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چپ او ساکت سو. ځکه په هغه نورو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې فلانی بیرغ واخیستی او وردمخه سو، او د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په وار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عبدالله بیرغ واخیستی او ساکت سو. نو خود د انصارو چهرو او رنګو د دې بیرې څخه تغییر وکړي چې عبدالله داسې کار نوي کړی چې د دوی نوي خوښ. خو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د ډېر لږ وخت دپاره په شک او تردد کې و او بیرته ژر متوجه سو او دا شعرونه یې وویل: اقسمت یا نفسی لتنزلنه کارهة او لتطاوعنه قد اقبل الناس وشد الرنه ما لی اراکی تکرهین الجنه. یعنی ای نفس او ځانه ما قسم کړی دی که خوښ یې که ناخوښ چې ته به دې میدان ته ورداخلیږې. خلق وردمخه سوه، خپلې کمانې او لیندۍ یې ټینګې کړې، زه ولې تاوینم چې جنت نه خوښوې. نور شعرونه یې هم وویل چې په هغو کې د زید او جعفر رضی الله تعالی عنهما همت او شجاعت، مړانه او قربانی بیانول او ستایل. او وی ویل: ان تفعلی فعلاهما هدیتی وما تمنیتی فقد اعطیتی. یعنی که ته د هغو دوو زید او جعفر کارونه وکې نو هدایت درته وسو، او هغه شی چې تا غوښتی هغه درکول سو چې مقصد یې فی سبیل الله شهادت او جنت وو. نور بیتونه یې هم وویل او وردمخه سو، پر کفارو یې حمله وکړه. دغه د ده د حملې او د هجوم په وخت کې یو د اصحاب کرامو څخه چې د ده د اکا زوی وراغلی. ورونو دا خو درته معلومه ده چې جنگ به د سهار څخه تر ماښامه پورې دوام درلودی. په جنگ کې د تفریح، هوسایي او ډوډۍ خوړلو وخت نه و. چې سهار به جنگ شروع سو تر ماښامه به پرله پسې جنگ کېدی، نو خود ډېر به وږي وه. په دغه وخت کې چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه شعر وایي او غواړي چې د کفارو په لښکر ورګډ سي، هغه د اکا زوی یې راغلی او یو څه غوښې ورسره وې چې هغه د پسه دورانه هډ و او غوښې پورې مښتې وې. ویل دغه وخوره ځان قوي او تکړه که، ستړی او وږی یې. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په دغه حد غاښ ولګاوه او یو څه غوښې یې په خوله کړې.
خو هلته په لښکر کې د تورو شرنګۍ او نارې دي. وځان ته وویل ته لا په دنیا کې یې؟ او غوښو ته وکتل، ویل چې دغه غوښې خورم دا ډېر اوږد ژوند دی. غوښې یې وغورځولې او تورې ته ور حمله کړه. د روم په لښکر ننوتی. د روم په لښکر کې د نصراني عربو یوه ډله وه چې د غسان د قبیلې څخه وه او د هغو مشر او قومندان مالک ابن رافله نومېدی. پر دغه ډله یې حمله وکړه او هغه مالک د دوی مشر یې ووژي. نور یې هم شدید جنگ وکړي څو هغه نصارا عرب پر ده رضی الله تعالی عنه راټول سوه او دی رضی الله تعالی عنه یې شهید کړي. او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې خپلو اصحابو ته د دغه جنگ حالات وایي او ویې فرمایل عبدالله د کفارو سره جنگ وکړي تر څو چې شهید ووژل سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دوی درې سره د سرو زرو پر چپرکټو جنت ته یوړه سوه او زه د دوی تختونه په جنت کې وینم مګر د ابن رواحه تخت د هغه نورو دوو د تختو څخه لږ لرې یا وروسته دی. صحابه کرام وویل ولې یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عبدالله چې کم وخت بیرغ واخیستی یو څه په تردد کې سو. دغه لږ تردد او تاخیر د ده درجه تر هغه نورو دوو ملګرو تر درجه لږ ورکمه کړه. اوس د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په شهادت د مسلمانانو بیرغ بیا ولوېدی او کښته سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پس له ده څخه بل څوک د بیرغ په اخیستلو نو مکلف کړی. نو خود د مسلمانانو لشکر سره وپاشل سو ځکه مشر امیر او قومندان نه لري او بیرغ هم ولوېدی. تاسو ته معلومه ده چې د فوج او لشکر د پاره مهم شی بیرغ وو او د لشکر افراد به پر بیرغ سره راټولېده. لطفا فتا واړوه. او تاسو ته معلومه ده چې د فوج او لشکر د پاره مهم شی بیرغ وو او د لشکر افراد به پر بیرغ سره راټولېده. د لشکر شکست او ثبات هم په بیرغ معلومېده. نو اوس چې بیرغ ولوېدی او نسته په مسلمانانو کې ماته او تیښته شروع سوه. هر یو پر خپل سر یوې او بلې خواته ځغلي. د حدیث شریف راوي ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي مسلمانانو داسې شکست وخوړی چې د دغه په مثل یې هیڅ شکست نه و لیدلی. او قسم په الله د مسلمانانو دوه نفره یو ځای نه سره لیده کېده. هر یو جلا جلا دی. مسلمانان ځغلي او میدان جنگ پرېږدي. په دغه وخت کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو قهرمان پهلوان چې ثابت ابن ارقم رضی الله تعالی عنه و او دی د هغو کسانو څخه دی چې بدر ته حاضر سوی و وردمخه سو او ځان یې و بیرغ ته ورساوه. د مسلمانانو بیرغ یې پورته کړي. ورونو تاسې فکر وکئ په دغسې حالت کې څوک بیرغ پورته کوي یا یې پورته کولی سي؟ د مخه چې لښکر منظم و نو د کم چا څخه چې به بیرغ و د هغه پر شاوخوا به ډېر شدید امنیت نیول سوی و. صحابه کرام به پر راګرځېدلي وه او د هغه څخه به دفاع کول. مګر اوس چې ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته کوي نه څوک ورسره دي او نه د ده څخه څوک دفاع کوي. لکه د مخه چې مو درته وویل چې مسلمانان دوه نفره هم نه دي سره یو ځای. خو بیا هم ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته کوي. هغه مسلمانان چې په دغه منطقه کې وه او ویلې ده چې بیرغ پورته سو نو په کراره کراره و بیرغ ته ورنږدې کېده. خو اول هغه څوک چې و ثابت رضی الله تعالی عنه ته راورسېدی هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه. په دغه وخت کې ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ و خالد ته ونیوی. ویل واخله یا خالد. خالد رضی الله تعالی عنه ویل یا ثابت ته تر ما مشر یې او د اهل بدر څخه یې. ثابت ویل واخله یا خالد په والله ما نه کوي راپورته مګر ستا دپاره. دا د جنگ میدان دی. دا د بحث او نقاش وخت نه دی. دا کار یو تجربه کاره سړی غواړي
او ته د تجربې خاوند یې. خالد رضی الله تعالی عنه هم نور دلایل ونه ویل او بیرغ یې واخیستی او هلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوس بیرغ یو سیف من سیوف الله خالد ابن ولید واخیستی او د دغې ورځې څخه خالد رضی الله تعالی عنه په سیف الله سره مسما سو، یعنی د الله جل جلاله توره چې پر کفارو یې مسلطه کړی دی. اوس چې خالد رضی الله تعالی عنه بیرغ واخیستی، بیرغ شوروي او په لوړ آواز نارې وهي راټول سئ راټول سئ. مسلمانانو چې بیرغ ولیدی چې بیا پورته سو نو سره راټولېده. هغه تښتېدلو نفرو هم مراجعه وکړه او سره یو ځای کیږي. خالد رضی الله تعالی عنه هم په تلوار او فوري شکل امرونه صادرول او اوامر یې په لشکر کې نشریږي. په څو لحظو کې یې هغه تښتېدلی لشکر بیرته منظم کړي. حتی رومیانو هیڅ فکر نه کاوه چې مات سوی لشکر دې بیرته سره یو ځای سي. په څو لحظو کې دې هغه مات سوی او تښتېدلی لشکر بیرته سره راټول سي. دا د هیچ چا وزړه ته نه لوېده. کم وخت چې لشکر سره یو ځای او منظم سو، خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې د رومیانو پر لشکر یو ځایي حمله وکړي. مسلمانانو هم پر رومیانو حمله وکړه. هغه په تعجب کې سوه. یوازې دا نه چې مات سوی لشکر سره راټول سو، بلکې په نوې حمله یې هم لاس پورې کوي. مسلمانانو په کفارو کې قتل او وژنه شروع کړه. امام بخاري د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د مؤته په ورځ زما په لاس کې 9 تورې ماتې سوې. په لاس کې مې بېله یوې یمنۍ تورې بله نه سوه پاته. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته په مدینه منوره کې و خپلو اصحاب کرامو ته د جنگ حالات بیانول او کم وخت چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه شهید سو او د مسلمانانو بیرغ ولوېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې عبدالله شهید سو او بیرغ ولوېدی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څه وخت دپاره چپ او ساکت سو. یقینا صحابه کرام وارخطا او غمجن دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري او هغه هم څه نه وایي، تر سترګو یې اوښکې بهیږي. خو هلته چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه بیرغ واخیستی، دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوس بیرغ سیف من سیوف الله واخیستی او جنگ شروع سو. واقعا هم په موته کې د مسلمانانو او روم ترمنځ ډېر شدید جنگ روان و. دې جنگ تر ماښامه دوام وکړي او په رومیانو کې یې ډېر قتل او وژنه وکړه. مسلمانان په ډېر شجاعت او مړانه په صبر او تحمل د دغه لوی لشکر په مقابل کې ودرېده. رومیان په تعجب کې وه چې دغه کوچنی لشکر څنګه د دغه لوی او بې پایانه لشکر د حملو و مخته لکه د دریاب څپې چې را روانې وي طاقت کوي. کم وخت چې ماښام سو او 2 لشکره سره جلا سوه، د رومیانو هیڅ وزړه ته نه لوېده چې دا په دوی څه وسوه. پس له هغه څخه چې روم کامیابه سو، خبره بیرته د دوی و ماتې ته واوښته. بیا نو په دغه شپه کې چې د مؤته د جنگ 9مه شپه ده، خالد رضی الله تعالی عنه خپل حربي نبوغ ښکاره کوي. فکر کوي چې مسلمانان څنګه او په کومه طریقه سره د دغه ورتې او جال څخه خلاص کړي چې دوی پکښې لوېدلي دي، او دا یې حسول چې اوس یو جنگي چم او حیله پکار ده چې د دشمن په زړه کې هم بیره ور واچوي او هم مسلمانان په داسې قسم سره د میدان جنگ څخه وباسي چې د روم لشکر د دوی په شړلو او تعقیبولو پسې نسي. خالد رضی الله تعالی عنه په دې ښه پوهېدی که موږ بې له حیلې پر شا ولاړ سو، د روم لشکر په موږ پسې کیږي او په هغه وخت کې یو مسلمان هم ژوندی نه پاته کیږي. نو یې په دغه شپه ډېره لو عظیمه او با تدبیره نقشه جوړه کړه چې موږ باید پر شا ولاړ سو او نور و جنگ ته دوام ورنکو چې په عربي کې انسحاب ورته وایي.
او دا هغه کامیابترین انسحاب یا پر شاتګ دی چې په ټوله تاریخ کې یې مثل نسته. نو خالد رضی الله تعالی عنه په دغه شپه څه وکړه؟ ډېر کارونه یې وکړه. ټوله شپه تر سهاره پورې پر دغه خپله نقشه کار وکړي او ښه فکر یې پکښې وواهه. موږ پخوا هم درته ویلي وه چې د هغه وخت په جنګو کې لښکر پر 5 حصې ویشل کېدی، چې یوه حصه یې مقدمه وه چې دا به تر لښکر د مخه وه، بله حصه یې مؤخره وه چې د لښکر تر شا به وه، او بله حصه یې میمنه وه چې راسته طرف ته به وه، بله حصه میسره وه چې چپه طرف ته به وه، او یوې حصې ته قلب ویل کېدی چې دا حصه به د ټولو په مابین کې وه. د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د دغې شپې د کارو څخه یو دا و چې میمنه یې د میسره پر ځای ودرول او میسره یې د میمنه پر ځای. دارنګه یې قلب، مقدمه او مؤخره ټول د خپلو ځایو څخه سره واړول. بل یې امر وکړي چې ټولو بیرغو ته تغییر ورکړي. هغه بیرغونه چې د مخه په لښکر کې موجود وه او خلق پر راټولېده، د ټولو بیرغو شکل او رنګ ته تغییر ورکړي. او بیا یې د مسلمانانو څخه د سپرو یوه ډله امر کړه چې تاسې به په دغه شپه کې د مدینې منورې و طرف ته ولاړ شئ. کم وخت چې ډېر ښه لرې ولاړاست، تر داسې اندازې چې موږ تاسې نه وینو او تاسې موږ نه وینئ، نو شپه به هلته تېره کړئ او سبا چې ورځ سوه تاسې به څه کوئ؟ د هغه په باره کې هم پوره تعلیمات ورکړه. هغه داسې تاسې به پر څو حصو تقسیم سئ. یوه حصه یا ډله به مو پس له نیم ساعته پر آسانو سپاره د مسلمانانو و لښکر ته راځئ، خو دغه راتګ به مو پر داسې لار وي چې خاورنه وي او ډېره دوړه کوي. خالد رضی الله تعالی عنه دلته د پاته خلقو سره د جنگ د 9مې ورځې په سهار کې د جنگ دپاره آمادګي ونیول. کم وخت چې سهار سو او اوس جنگ شروع کیږي، رومیان او کفار چې ورته ګوري نور نوي خلق دي او نوي بیرغونه دي. نوي خلق خو په دې ورته معلوم سوه چې د هر طرف خلق بل طرف ته تللي وه، نو نوي ورته معلومېده. کفارو سره وویل نوي خلق او نوي بیرغونه. موږ پر هغو 3,000 نفرو نسوای کامیابه کېدلی او اوس د شپې و دوی ته نور کومک هم راغلی دی. کفار په دغه بیره او خوف کې وه چې د سپرو هغه اوله ډله رارهیده او پر داسې لار راځي چې ټوله خاوره ده او یوه لو دوړه رارهیده. که څه هم دوی لږ نفر وه، خو د لرې داسې معلومیږي لکه بل لښکر چې رارهي وي. خالد رضی الله تعالی عنه دا هم ورته ویلي وه چې رانږدې سئ د الله اکبر نارې وهئ. دغه ډله هم په لوړ آواز تکبیرونه وایي. دلته د مسلمانانو لښکر هم تکبیرونه ورسره شروع کړه. رومیان او کفار وارخطا سوه، ویل دا خو هغه دي نور هم پسې رارهي دي. لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه ترتیب رارهیده، لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه قسم رارهیده او بیا بله ډله. د کفارو زړونه لویږي او وارخطا کیږي چې دا څه حال دی؟ لښکر په لښکر پسې رارهي دی. موږ په هغه اولو نفرو څه نسوای کولی او اوس دغه دونه لښکرې نورې هم رارهي دي. اصلا دغه راتلونکي نفر ډېر لږ نفر وه، خو په دوړو کې نه معلومېده او د کفارو په خیال ډېر زیات نفر ورتله. دلته رومیان وارخطا دي. د بلې خوا خالد رضی الله تعالی عنه د هجوم او حملې امر وکړي. اوس نو د 9مې ورځې جنگ شروع سو. ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي قسم په الله چې نه مې تر دغه ورځې د مخه او نه مې تر دغه ورځې وروسته دغسې شدید جنگ لیدلی دی. په ټول عمر بیا ما داسې جنگ ونه لیدی. تاسې فکر وکئ چې دا به څونه شدید جنگ و. په دغه ورځ هم د خالد رضی الله تعالی عنه په لاس کې څو تورې ماتې سوې. د اوسپنې تورې د انسانانو پر سرو ماتېږي. دا به څنګه جنگ و؟ د پاره د دې چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په جنگ او قوت پوه سو،
خالد رضی الله تعالی عنه په جنگ او قوت کې ډیر ماهر او قوي پهلوان و چې مثل یې ډیر کم پیدا کیږي. دی رضی الله تعالی عنه ډیر جګ او لوی سړی و. پر آس چې به سپور و پښې به یې مځکې ته رسېدې. په ټولو مسلمانانو کې نه بلکې په ټولو خلقو کې که مسلمانان و که کفار فقط دغه 2 نفره وه چې په 2 تورو یې جنګ کاوه. یو خالد ابن ولید او بل زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه چې په یوه وخت کې به په راسته او چپه لاس جنگ او وهل کول. نور ټول خلق په یوه لاس جنگ کوي خو دوی په 2 لاسو جنگ کاوه. څرنګه چې خالد رضی الله تعالی عنه به په جنگ کې پر آس پور و او پښې به یې مځکې ته رسېدې نو آس به په پښو یوې او بلې خوا ته به وي. خالد رضی الله تعالی عنه د فکر څخه لوړ جنگ کاوه. مثل یې نه و او نسته. دلته چې د مؤته په 8مه ورځ پر کفارو دغه شدیده حمله شروع سوه په کفارو کې ډیر قتل او وژنه وسوه. ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي ومې لیده چې رومیان او غساسنه ځغلي تښتي ماته یې وخوړه د جنگ میدان پرېږدي یوې خوا او بلې خوا ته ځغلي ځانونه باسي او مسلمانان ورته مخه کیږي. څو د غساسنه و پاچا ته ورسېده چې نوم یې فیدور و او د هرقل ورور و چې دی د دغه جنگ عمومي قومندان هم و. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې ټول مسلمانان دې د جنگ د میدان څخه راووځي. دلته نو د مسلمانانو لښکر ټول پر شا ځي. رومیان بیا په تعجب کې سوه چې دا څه قصه ده، کامیابه لښکر ولې پر شا ځي؟ نو کفار ویل کمین یې راته نیولی دی، دا چم دی، موږ خطا باسي، پام کوئ چې حمله پر ونه کوي او پسې ور نه سئ، پرېږدئ. خالد رضی الله تعالی عنه د خپله لښکره سره پر شا ځي. ورونو د لښکر د تلفاتو دپاره خطرناکه حالت دغه د انسحاب یا پر شاتللو وخت دی. په دغه وخت کې لښکر ډېر تاوانونه او تلفات ورکوي، ځکه هغه لښکر چې شاته ځي پر هغه د ډېرو شدیدو حملو امکانات شته. لکه څرنګه چې دغسې واقعې په تاریخ کې ډېرې پیښې سوي دي. د انسحاب او پر شاتلو په وخت کې بشري خساره او تاوان ډېر زیات وي. مګر خالد رضی الله تعالی عنه غوښته چې بې له خسارې څخه پر شا ولاړ سي. نو خالد رضی الله تعالی عنه په کراره پر شا ځي او داسې معلومیږي لکه دی چې د روم د حملې انتظار کوي. مګر هلته د روم قومندان فیدور امر وکړي پرېږدئ او خالد رضی الله تعالی عنه نور هم د خپله لښکره سره پر شا ځي. څو دغه انسحاب او رجوع یې تر مدینې منورې پورې وه، یعنې بیرته مدینې منورې ته ورسېده او په دغه انسحاب کې د مسلمانانو څخه یو نفر هم ونه وژل سو. د جنګو په ټول تاریخ کې دغه انسحاب اول او آخر انسحاب دی چې پوره لښکر دې پر شا ولاړ سي او یو نفر دې نه ځینې ووژل سي. دا د خالد رضی الله تعالی عنه لوی فکر او عظیمه نقشه وه. رومیان هلته په انتظار کې وه چې مسلمانان به بیا راسي او حمله به راباندې وکړي، خو هغه هیڅ نه سوه پیښ. بیا یې د معلوماتو دپاره جاسوسان ولېږل، خو هغه وخت مسلمانان مدینې منورې ته رسېدلي وه. وروسته نو د روم او غسان لښکرې هم ولاړې. کم وخت چې د مسلمانانو لښکر بیرته مدینې منورې ته ورسېدی، تر دوی د مخه د مدینې منورې و خلقو ته خبر رسېدلی و چې د مسلمانانو لښکر د مؤته د جنګ څخه بې له کومې قطعي نتیجې ځانونه راخلاص کړه او بیرته رارهي سوي دي. نو د مدینې منورې ښځې او کوچنیان مخته ورته راوتلي وه او د دغه لښکر استقبال او شراغله یې د ډبرو په ویشتلو کاوه، یعنې دغه خپل لښکر یې په ډبرو ویشتی او ویل دا د مسلمانانو اول لښکر دی چې تښتي. ویل یا به کامیابه کېدلی یا به وژل کېدلی، نو یې په ډبرو ویشتل. ویل د فی سبیل الله جهاد څخه راوتښتېدلاست او نارې پر وهلې یا فرار یا فرار. د مسلمانانو لښکر په دې کار ډېر زهیر و. یو صحابي چې د مؤته په جنګ کې ګډون کړی و وایي
زه په مدینه منوره کې خپل کور ته ورغلم، خو ښځې مې دروازه نه راخلاصول، کور ته یې نه پرېښولم. خپلې ښځې مې راته ویل ته د الله جل جلاله په لار کې د جهاد څخه وتښتېدې؟ والله که زما کور ته راننوځې. دا هغه مسلمانې ښځې وې چې خپل نران یې و جهاد ته څنګه تشویقول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دغه خبر ورسېدی نو یې امر وکړي چې خلق دې راټول سي. کم وخت چې خلق راټول سوه ویې فرمایل لیسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله انا فئة كل مؤمن. یعنی دوی تښتېدلي نه دي بلکې دوی بیا حمله کوونکي دي ان شاء الله، او زه د هر مؤمن ډله یم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه قول کې چې زه د هر مؤمن ډله یم د سورة الانفال و 15 او 14 نمبر آیاتو ته اشاره ده چې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. یعنی ای مؤمنانو کم وخت چې په جنگ کې د هغو کسانو سره ملاقات او مخامخ سئ چې کافران سوي دي په داسې حال کې چې دوی ډېر او ګڼ وي، نو تاسې و دوی ته خپلې شاوې مو ورګرځوئ چې تښتئ، یا د تیښتې په نیت شاوې ور وګرځوئ. تر دغه ځایه پورې د دغه آیات شریف په امر او حکم د کفارو څخه تښتېدل نه دي روا، که څه هم کفار ډېر او زیات وي. او په وروستني آیات شریف کې الله جل جلاله فرمایي که چا په میدان جنگ کې و کفارو ته شا ور وګرځول یعنی وتښتېدی، هغه د الله جل جلاله په قهر او غضب اخته او گرفتاره سو او د هغه ځای جهنم دی. مګر هو هغه کسان په دغه حکم کې نه دي شامل کم چې د بلې حملې دپاره ځان آماده کوي یا هلته د مسلمانانو ډلې ته ځان ورسوي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله په وروستني آیات شریف کې فرمایي ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. یعنی هر هغه څوک چې کفارو ته د جنگ په ورځ شا ورګرځوي یا شا ور وګرځوي بې له هغو کسانو څخه چې بیرته راګرځېدونکي وي، یعنی د بلې حملې دپاره ځان تیاروي یا دښمن ته چم کوي، یا دا چې د مجاهدینو بلې ډلې ته ځان رسوي. بې له دغه کسانو څخه کم کسان چې تښتي هغه د الله جل جلاله په غضب اخته او مبتلا سوه او د هغه د اوسېدلو ځای دوژخ دی او دغه دوژخ د ورتلو بد ځای دی. مقصد دا چې که په جنگ کې یو څوک د یوې ډلې و طرف ته ورسي یا خپل د قومندې مرکز ته ورسي، دلته هم و دښمن ته شا ګرځول کیږي، مګر دغه شا ګرځول جائز او روا دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل انا فئة کل مؤمن، زه د هر مسلمان ډله او کومک کوونکی یم. هغه څوک چې ما ته رجوع وکړي هغه نه دی تښتېدلی بلکې زه د دوی ډله او کومک کوونکی یم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ښکاره او معلومه کړه چې دغه د دوی انسحاب او پر شاتګ د دوی اجر او ثواب نور کموي، د دغه جنگ قدر او عظمت نه په کمیږي. ورونو دغه د مؤته جنگ ته غزا نه ویل کیږي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشتراک نه دی پکښې کړی، نو ځکه د مؤته جنگ یا د مؤته سریه ورته ویل کیږي. او د دغه جنگ په نتیجه کې د کفارو وژل سوي کسان په سوو، خو دقیق حساب یې نه دی معلوم، او د مسلمانانو شهیدان هم ډیر دي چې صحیح عدد یې نه دی معلوم، مګر هغه کسان چې نومونه یې یاد سوي دي چې وایي دغه کسان د مؤته په جنگ کې شهیدان سوي دي هغه 12 نفره دي، مګر حقیقتا د مسلمانانو شهیدان تر دغه ډیر وه. د دغه جنگ په نتیجه کې که څه هم مسلمانانو د غسان د قبیلې څخه خپل هغه انتقام او بدله نه کړه حاصله
کوم چې دوی د هغه دپاره دغه زحمتونه او تکالیف وزغمل. مګر د دغه جنگ اثر د مسلمانانو د شهرت او عزت دپاره ډیر زیات و. د مسلمانانو دغه جنگ عرب په حیرت او دهشت کې واچول، ځکه په هغه وخت کې روم د مځکې پر مخ هغه لوی دولت او عظیم قوت و، او عربو داسې خیال کاوه چې د روم سره جنگ کول د خپل ځان بربادي او تباهي ده. او اوس د مسلمانانو دغه کوچنی لښکر چې ټوله شمېر یې 3000 نفره و، د رومیانو د هغه لوی لښکر سره جنگ کوي چې شمېر یې 200,000 نفره و، او په لیدلو کې داسې معلومېدی لکه یو دریاب چې شروع یې معلومیږي خو د آخر او انتها یې هیڅ درک نه وي معلوم. او بیا هم مسلمانان د دغه جنگ څخه په داسې ډول سره بیرته راغله چې د یادولو وړ تاوان نه ورته پېښ سوی. دا د زمانې او تاریخ د عجایبو څخه و، او د دې تاکید یې کاوه چې مسلمانان بل قسم انسانان دي. دا د هغه جملې خلقو څخه نه دي چې عربو عادت ورسره درلودی یا یې پیژنده. دغه د مسلمانانو د ډلې کومک او تائید د الله جل جلاله د طرفه څخه کیږي، او د دوی لارښوونکی په حق سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو ځکه موږ وینو چې د عربو هغه سرسخته او شریرې قبیلې چې تر اوسه یې پر مسلمانانو حملې کولې، پس له دغه جنګه یې و اسلام ته مخ راواړاوه. د بنو سلیم، اشجاع، غطفان، زبیان، فزاره او نورې قبیلې مسلمانانې سوې، او دغه جنگ د روم سره د خونړیو جګړو شروع وه. دغه جنگ د روم د ښارو د فتح کولو دپاره مقدمه او تمهید و. دغه جنگ و چې په وروسته کې مسلمانان پر دې قادره کړه چې ډېرې لرې مځکې تر خپل تسلط لاندې راولي. هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد نبوي کې و مسلمانانو ته د جنگ حالات بیانول، پس له هغه څخه چې د دغه مجلس څخه ولاړ سو، نو د جعفر رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی. تر دغه وخته د مسلمانانو لښکر په مؤته کې و او مدینې منورې ته حال نه دی راغلی، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جعفر رضی الله تعالی عنه و کور ته ورغلی. د دغه حدیث شریف روایت په خپل عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنه کوي چې دغه عبدالله په دغه وخت کې کوچنی و، او بیا په وروسته کې د مسلمانانو د لویو علماو څخه سو. او دی نو دغه عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې د مؤته د جنگ په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ کور ته راغلی، او موږ د جعفر رضی الله تعالی عنه اولادونه پر راټول سو. موږ یې په غیږ کې ونیولو او په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر شدید ژړل. کم وخت چې د جعفر رضی الله تعالی عنه ښځې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې اولادونه په غیږ کې نیولي دي او ژاړي، ویل یا رسول الله، آیا د جعفر د طرفه کم حال او خبر راغلی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل جعفر د الله جل جلاله په لار کې شهید سو. د ښځې څخه لو چغه وسوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل نه به کالي څیرې او نه به ځان او ځیګر په چپلاخ ووهې، فقط وژاړه. ورونو، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه و موږ او تاسې ټولو ته لارښوونه ده چې د غم او مصیبت په وخت کې په پټه خوله ژړا جائزه او روا ده، مګر د کالو څیرل، د ځان وهل، چغې او بغارې په لوړ آواز سره ژړا نه دي روا. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله هم ژړل، ویې فرمایل هر هغه څوک چې غواړي چې وژاړي پر مثل د جعفر دی وژاړي، یعنی جعفر غوندې خلق په ژړا ارزي. ورونو، جعفر رضی الله تعالی عنه د ښو او بهترینو مسلمانانو څخه و. جعفر رضی الله تعالی عنه د هغه اولو مهاجرین څخه و چې حبشې ته هجرت کړی و. جعفر رضی الله تعالی عنه د هغه مسلمانانو څخه و چې د اسلام دپاره یې ډېره قرباني ورکړې ده.
اسلام یې پر خپل ځان تطبیق کړی او عملي کړی و. وروسته رسول الله صلی الله علیه و وسلم و انصارو ته وویل د جعفر د اهل او کورنۍ څخه مه بې خبره کیږي، او ویې فرمایل د جعفر و کورنۍ ته خواړه ور جوړ کړئ ځکه دوی په خپل غم مشغوله دي. یعنی د خوړو و جوړولو او خوړلو ته یې پام او فکر نسته، نو تاسې خواړه ورته راوړئ. ورونو، دا هم و ټوله امت مسلمه ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لارښوونه ده او دغه د اسلام امر دی. کم کور ته چې د یوه قریب په وفات سره غم او مصیبت پیښ سي، خواړه او د ژوند ضروریات یې تاسې وروړئ، واقعي غم شریکي او همدردي ورسره وکړئ. دغه اوسني رواجونه او عادات نه صحي دي او نه شرعي دي. د هغه وفات سوي شخص کورنۍ په خپل غم مشغوله وي، دوی ته د هغه دوست په وفات سره د څونه مشکلاتو دروازې را خلاصې سوي وي، او د بلې خوا نور نه رابلل سوي میلمانه هم ورسي او پر واړوي. بیا نو ښه عزت، ښه خواړه او مناسبات هم غواړي. د هغې کورنۍ پر غم یو بل تکلیف او زحمت هم ورزیات کړي چې د دغه نه بلل سوو میلمنو په خدمت او د خواهشاتو په پوره کولو مشغوله سي، په زیاته چې بیا دغه کورنۍ غریبه او ناداره هم وي. نو د دغه اجباري میلمنو د مصارفو دپاره د پیسو و پورولو ته اړ او مجبوره سي. په زیاته بیا د ښځو فاتحه چې 2 منه د چلم خواږه تنباکو پکښې کاریږي. کشکې موږ او تاسې د دغسې غیر معقول او غیر شرعي رواجو او عادتو مخه ونیسو او د غمزده سره په واقعي او اسلامي ډول غم شریکه او همدرده سو. خیر، دا د جعفر رضی الله تعالی عنه د شهادت واقعه وه او هغه د سید البشر رحمة للعالمین لارښوونې وې. د ذات السلاسل سریه. اولا ذات السلاسل د یوه ځای نوم دی چې د وادي القرا و شاته پروت دی، خو ابن اسحاق وایي د مسلمانانو دغه سریې د جذام د قبیلې په مځکه کې پر یو اوبو واړول چې و دغه اوبو ته سلسل ویل کېده، نو ځکه و دغه سریې ته د ذات السلاسل سریه ویل کیږي. د ذات السلاسل سریه د مؤته د جنگ د نتایجو څخه ده. د مؤته جنگ د هجرت د 8م کال د جمادی الاول په میاشت کې و، خو د دغه کال د جمادی الاخر په میاشت کې، یعنی فقط یوه میاشت وروسته دغه سریه و هغه منطقې ته نږدې ولیږل سوه. د دغه سریې د لیږلو دپاره علمای کرام 2 سببه بیانوي. څوک وایي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د هغه عربي قبیلو موقف د مؤته په جنگ کې ورمعلوم سو، کمې چې د شام پر حدودو اوسېدلې، چې دغه قبیلې د مسلمانانو پر ضد د روم سره یو ځای سوې، نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دې دپاره یو اشد ضرورت حس کړي چې د یوه داسې حکمت څخه کار واخلي چې په هغه حکمت سره د دغه قبیلو او د روم په مابین کې تفرقه او جلاوالی راولي، چې د بل وار دپاره دونه لوی لښکر د مسلمانانو پر ضد نسي سره یو ځای، او په عوض د دې چې دغه قبیلې د روم سره اتحاد ولري باید د مسلمانانو سره یې ولري. نو ځکه یې د دغه نقشې د عملي کولو دپاره عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه اختیار کړي، ځکه د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د پلار مور په دغه قبیلو کې د بلی د قبیلې څخه وه، یا د بلا د قبیلې څخه وه. نو یا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مؤته تر جنگ وروسته د هجرت د 8م کال د جمادی الاخر په میاشت کې ورولېږي. او ځینې علما وایي د مدینې منورې استخباراتو و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته خبر راوړي چې د قزاعه قبیلې خلق راټول کړي دي، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. خو په حقیقت کې شاید دغه دواړه سبب موجود وه. هغه اول سبب خو مو درته بیان کړي، اوس به دغه دوهم سبب په تفصیل سره درته بیان کم. ورونو، هلته یوه قبیله وه چې د قزاعه قبیله ورته ویل کېده.
دغه قبیلې چې وشام او د غسان و قبیلو ته نږدې ژوند کاوه، دغه قبیلې چې د موته په جنګ کې د مسلمانانو پر شاتله ولیده، نو د دوی هم و مسلمانانو ته امید پیدا سو. تیاری او آمادګي ونیول چې پر مدینه منوره حمله وکړي، او اوس په دغه کوښښ کې وه چې غسان او روم هم دواړه تشویق کړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. و هغو ته یې وویل مسلمانانو ستاسې څخه ماته وخوړه او ولاړه، راسئ چې اوس موږ د دوی پر مرکز حمله وکړو. او اول هغه څوک چې په دغه کار یې شروع وکړه هغه د قضاعه قبیله وه. ورونو یوه فرق ته متوجه سئ، د عربو یوه بله قبیله سته چې د خزاعه په نامه سره یادیږي، چې هغه اکثره مسلمانان او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متعاهدین دي او د مکې مکرمې پر شاوخوا اوسیږي. خو دغه بیا بله قبیله ده چې قضاعه ورته ویل کیږي، ټوله کفار وه او د شام پر حدودو اوسېده. نو دغه د قضاعه قبیله د مدینې منورې د حملې دپاره ځانونه تیارول، او په عین وخت کې دا کوښښ هم کاوه چې روم او غسان دواړه د مدینې منورې د حملې دپاره راوپاروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه حرکت څخه په تشویش کې سو او ویل که دغه موضوع دغسې پاته سي او کفار ځانونه آماده کړي نو به د مسلمانانو دپاره لوی خطر وي. ځکه هغه 2 لکه لشکر چې په موته کې مسلمانانو ته شکست ور نه کوي شاید اوس پر مدینه منوره راسي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې دغه موضوع د مخه تر دې چې لوسي باید هلته په خپله زانګو کې مړه او فیصله سي، او قضاعه په خپل مقصد کې نسي کامیابه. د دغه مقصد دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لشکر جوړ کړي چې پر قضاعه حمله وکړي. هغه قضاعه چې دغه اوس د دغه لوی حملې دپاره ترتیبات نیسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لشکر مشر او قومندان عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وټاکئ. ورونو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د موته په جنګ کې د مسلمانانو د لشکر امیر او قومندان سو. حال دا چې د د اسلام فقط 4 میاشتې کېدې او اوس عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لشکر امیر او قومندان مقرره کیږي. حال دا چې د اسلام فقط 15 میاشتې کیږي. نو دا معلومه سوه چې په جنگ او د هغه په امریت کې دا خبره نه ده چې دا په اسلام کې مقدم او د مخه دی یا یې په اسلام کې ډیر وخت تیر کړی دی، بلکې خبره د لیاقت او استعداد ده. د دغه سریې د جوړولو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته وویل یا عمرو زه غواړم چې د یوې سریې یا ټولۍ قومندان دې وټاکم چې هم به غنیمتونه واخلې او هم به د الله جل جلاله څخه اجر او ثواب واخلې. مګر عمرو رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله قسم په الله ما د مال او غنیمتو دپاره ایمان نه دی راوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نعم المال الصالح لرجل الصالح، یعنی پاک او حلال مال د صالح سړي دپاره ښه دی. یعنی مال که د صالح سړي سره وي ضرر نه لري. د الله جل جلاله په لار کې به مصرف کړي، د جهاد، مدرسو، علماو، مسجدو، ساحانو، پلانو، شفاخانو، بلکې د عام مسلمانانو د مصلحت دپاره به مصرف کړي. خو که د فاسد او فاجر سړي سره مال موجود وي بیا نو مضر او تاواني دی، ځکه د هغه د مصرف لارې معلومې دي. پر سینماو، پر شرابخانو، زناخانو، ظلم او استبداد، تکبر او خودنمایی، فخر او سیالیو د حق د منع کولو په لار کې استعمالیږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو کوچنی لشکر جوړ کړي چې ټوله 300 نفره وه او د دغه لشکر قومندان یې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وټاکئ. خو په دغه لشکر کې د صحابه کرامو مشران هم موجود وه. که څه هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام 15 میاشتې کېدې، خو په دغه لشکر کې د ده تر امر لاندې لوی
او مشرفه اصحاب کرام موجود وه چې د هغې جملې څخه ابوبکر صدیق، سعد ابن ابي وقاص، اسید ابن حضیر، سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین او داسې نور موجود وه. عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د دغه لشکر سره د مقصد پر طرف حرکت وکړي. د شپې تک کوي او د ورځې پټیږي تر څو چې د قزاعه قبیلې ته ورنږدې سوه. خو دلته و عمرو رضی الله تعالی عنه ته خبر راغلی چې قزاعه ډېر لوی او مجهز لشکر جوړ کړی دی. نو عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه حمله ونه کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږل چې په حال یې خبر کړي او کومک ځینې وغواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور نفر هم د کومک په شکل ورته راولېږل چې د دغه کومک مشر او امیر بیا ابو عبیده عامر ابن جراح رضی الله تعالی عنه او په دغه کومک کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هم موجود و. اوس نو د اصحاب کرامو ټول مشران په دغه لشکر کې موجود دي. کم وخت چې دغه کومکي لشکر رهي کېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو عبیده رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د عمر سره اختلاف مه کوه. اوس نو دغه د کومک ډله و عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه ته ورورسېده. کم وخت چې د لمانځه وخت سو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه غوښته چې د مخه سي، یعنی د لمانځه امام سي، ځکه دی امیر دی او دا هم معلومه خبره وه چې د خلقو امامت به د هغو امیر کاوه و دې ته نه کتل کېده چې هغه حافظ دی که نه دی، دا بیا بله خبره ده. خو اصلا امامت د امیر حق و. نو څرنګه چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دغه کومکي ډلې امیر و غوښته یې چې د مخه سي، مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا ابا عبیده ته زما کومک یې، امیر نه یې، امیر زه یم او خلقو ته لمونځ زه ورکوم. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی یم چې ستا سره باید اختلاف ونه کم د مخه. نو د لشکر عمومي قومندان عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه او د اصحاب کرامو لوی لوی مشران د ده تر امر لاندې وه. حال دا چې دی نوی مسلمان دی او د اول وار دپاره د لشکر امیر مقرریږي. فقط 5 میاشتې د مخه د کفارو د رئیسانو څخه و او اوس د مسلمانانو امیر دی. خیر لشکر د قزاعه پر طرف ورهدي، د شپې تک کوي او د ورځې پټیږي څو بالکل و قزاعه ته ورنږدې سوه. اوس چې د دوی او قزاعه په مابین کې ډېره لږ فاصله پاته ده، شپه ده او ډېر شدید یخ دی. دا هغه شپه ده چې سبا حمله کیږي. خو په دغه شپه عمرو رضی الله تعالی عنه ټول لشکر د اور د بلولو څخه منع کړي. خلق د یخه څخه ډېر په عذاب سوه. تاسې پوهیږئ چې په دشت کې یخ ډېر شدید وي او دا منطقه چې د شام حدود دي ډېره یخه ده او بیا اور هم نه وي. نو خود ټول لشکر د یخه څخه په عذاب او تکلیف و. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د طاقته ووته او عمرو رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل یا عمرو خلق دې په تکلیف کړه پرېږده چې اور بل کړي. عمرو رضی الله تعالی عنه ویل یا قسم په الله یو نفر به هم اور نه کړي بل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په قهر او غصه بیرته ځینې راغلی. خیر شپه تېره سوه، سهار سو. په شپه کې پر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د جنابت غسل لازم سوی و. پس له استنجا څخه یې تیمم ووهه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولیدی چې عمرو تیمم وهي. ویل ولې تیمم وهي؟ عمرو ویل پر ما د جنابت غسل لازم سوی دی. عمر رضی الله تعالی عنه ویل اوبه موجودې دي. عمرو ویل یا په اوبو غسل نه کوم. ویل څنګه غسل نه کوې؟ چې اوبه موجودې وي تیمم نه دی روا. عمر رضی الله تعالی عنه ویل ډېر زورور یخ دی، غسل نسم کولی. خیر تیمم یې وواهه او خلقو ته هم په دغه تیمامه لمونځ ورکړ. اوس نو پر مسلمانانو دغه د کارونه نور هم درانه سوه. عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی، مګر بیا هم غواړي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مشوره وکړي. نو ویل یا ابابکر ته نه وینې چې عمرو څه کارونه کوي؟
ځکه عمر رضی الله تعالی عنه نسبت و دوی ته نوی مسلمان و، د دین په کارو او مسئلو دونه نو خبر لکه دوی، او پر هغه سربیره په دین کې پر دوی امریت کوي او داسې مخالف کارونه کوي. نو ځکه مسلمانان دغه د ده په تصرفاتو نه ورازي، مګر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې په ټول عمر کې صدیق و، وویل یا عمر په والله که عمر د دغه کار دپاره تر تا بهتر نه وای، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر تا نه وای امر کړی. دغه د صدیق اکبر ژوند، عقیده او حالت و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه اختیارېدو یې پوره اطمینان درلود. نو عمر رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه جواب چپ او ساکت سو. کم وخت چې مسلمانان د سهار د لمانځه څخه فارغه سوه، نو مسلمانانو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په امر د قزاعه پر قبیلې یو دم حمله وکړه. حمله ډیره شدیده او یو ځایي وه. د قزاعه د قبیلې هیڅ دا خیال او ګمان نه و چې مسلمانان دې پر دوی حمله وکړي. جاسوسانو یې هم خبر نه و ورته راوړی. دا حمله ناببره وه. د قزاعه خلقو په تیښته شروع وکړه، بلکل د خپلې منطقې څخه ووته، خپله مځکه او قبیله یې پرېښول. مسلمانان په پسې دي، وژني یې، بندیان ځینې نیسي. په دغه وخت کې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې پرېږدئ، ځینې راوګرځئ. دلته بیا مسلمانان ناراضه سوه، وایي موږ اوس پر کامیابه سوو، پرېږده چې بندیان ځینې ونیسو، ویې وژنو، هغه دې دوی تښتي. عمرو رضی الله تعالی عنه ویل یا پرېږدئ او ځینې راوګرځئ. مسلمانان بیا د ده د دغه امر څخه ناراضه سوه، ویل شاید ټول بندیان ونیسو، خو ده رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې ځینې راوګرځئ. مسلمانان د امر د اطاعت سره سم راوګرځېده، او هغه شیان چې د قزاعه په قبیله کې موجود وه، لکه پسونه، اوښان او نور سامانونه چې دوی راوړای سوی، هغه یې په غنیمت واخیسته او د غنیمتو سره بیرته مدینې منورې ته راغله. کم وخت چې لښکر مدینې منورې ته راورسېدی، مسلمانانو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د عمرو رضی الله تعالی عنه د اعمالو څخه شکایت وکړي چې د دوی سره یې داسې او داسې کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمرو رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او ویل یا عمرو، ولې دې خلق په تکلیف کړه چې د اور و بلولو ته دې نه پرېښول؟ عمرو رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، زموږ شمیر او عدد لږ و، قزاعه او هغه کسان چې د دوی تر شا ولاړ وه، که په موږ خبر سوي وای، والله موږ ټول به یې وژلي وای. نو که موږ اور بل کړی وای، یقینا او بې له شکه هغه په موږ خبرېده، او قسم په الله چې بیا به مو نجات نه وای پیدا کړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صدقته، رښتیا او صحیح دې وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل ولې دې د خلقو امامت وکئ او تا تیمم وهلی و، حال دا چې اوبه هم در سره وې. عمرو رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، دونه زورور او شدید یخ و، که مې غسل کړی وای هلاکېدم، مړ کېدم. او الله جل جلاله فرمایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی خپل ځانونه په هلاک کې مه اچوئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صدقته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل ولې دې خلق د بندیانو د نیولو څخه منع کړه؟ عمرو رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، که دوی په هغو پسې تللي وای سره پاشل کېده، او که پاشل سوي وای بیا دشمن را باندې غالبه کېدی. دا نه ده صحیح چې موږ په داسې مځکه کې چې هلته زموږ دشمنان ډیر وي یو یو او سره وپاشل سو. په داسې ځای کې چې د دشمن شمیر زیات وي، لښکر باید سره یو ځای وي. او ما هم دغه امر ورته کړی دی چې سره راټول سي، پاشل کېږي مه. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل صدقته. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ټول تصرفات او اوامر صحیح او پر ځای وبلل او هغه ورتائید کړه. محترم ورونو، پاته قصه به په راتلونکي 11 فته کې واورئ ان شاء الله تعالی.